السلام علیکم ګلونه هیوادوالو، ماښام مو نیکمرغه. ښه راغلاست تاسې ټولو ته وایم لمر ماښام خپرونې ته. بیا هم د تل په څېر هیله یم چې ښه ورځ مو درلودلې وي او تر دې دمه مو هغه د ورځې له پیل څخه کوم کارونه چې پلان کې نیولي ول ټول مو بشپړ کړي وي، ترسره کړي مو وي او هغه کسان چې د کوره بهر کار کوه نو په خوښۍ او خوشحالۍ سره خپل کور ته تللي اوسئ. هغه هیوادوال، هغه خویندې ورونه مو چې نن ټوله ورځ مو په کور کې تېره کړې ده، تاسې هم ستړي مه شئ او هیله یم چې ښه ورځ مو درلودلې اوسي، خوشحاله سوکاله اوسئ. یو ځانګړې دعا ټولو ناروغانو ته هم کوو. الله پاک د ټولو ناروغانو ته عاجله روغتیا په نصیب کړي. د دې تر څنګ د یادولو وړ ده چې په کوچنیو ګلالیو قندولکو ماشومانو مو ډېر زیات پام کوئ، د دې لپاره چې موسم بدلون کړی دی. د ورځې په لړ کې هوا ګرمه وي، ولې سهار وختي هغه وخت چې ستاسې ګلالي ماشومان ښوونځیو ته ځي نو هوا ډېره زیاته یخه وي، مګر بیرته د راتګ په وخت کې بیا هوا ګرمیږي. ماسپښین هم هغه کوچني ماشومان چې وروسته له غرمې ښوونځي ته ځي، غرمه چې ځي هوا ګرمه وي، ولې مازدیګر ته بیرته راځي هوا سړیږي. نو کوښښ وکئ حتما قدرمنو میندو ته وایم چې ساري ماشومان مو چې ځي، غرمه چې ځي، یو جمپر اضافي ورسره بکس کې کیږدئ یا که ساري وخت ته ځي ور وایغوندئ چې غرمه بیرته هغه راحته د دې لپاره چې هوا زښته زیاته د بدلون په حالت کې ده او په دغه دوو وختونو کې بیا ډېره سړه وي او هماغه ده چې کوچني ماشومان اکثریت دوی په ناروغۍ باندې اخته شوي دي. نو انشاءالله چې په خیر سره هغه کوچني ماشومان، هغه ځوانان، هغه د ډېر عمر خاوندان کسان چې ناروغه دي، الله پاک دې روغ کړي، ولې بیا هم احتیاط ورسره شرط دی، باید په هر حالت کې احتیاط وکړو. نو هیله مند یم چې تاسو هم ښه ورځ درلودلې اوسئ. په ټوله کې ژوند دی تېرېږي، په هر حال باید شکرګزاره واوسو، په هر حال باید ژوند ته هیله مند واوسو. زه ډاډه یم چې ښایي ستونزې به وي، ولې دا چې ژوند روان دی نو ښه ده چې موږ او تاسې هم شکرګزاره اوسو، نوي پلانونه ولرو او خپل ژوند لپاره ښې موخې ولرو. ګلونو لیدونکو، لکه نن چې څنګه موږ د خپل خپرونې لپاره له یو ښه پلان سره راغلي یاستو، هیله مو همدا چې تاسو هم تر وروستۍ دمه راسره مل واوسئ. نن کوم قدرمن مېلمانه چې په خپرونه کې راسره دي، زه به په هکله تاسو ته معلومات درکړم. د ځوانانو په برخه کې تکړه ممثل ښاغلي شفیع الله اسحاق صاحب ته بلنه ورکړې ده چې له دوی سره به اقبال صاحب د دوی په کړنو، فعالیتونو، ژوند باندې به خبرې اترې ولرو. د دې تر څنګ د ماشومانو برخه هم لرو چې کوچنی اباسین فطرت تکړه ماشوم دی، داسې څه یې راوړي دي زموږ او ستاسو لپاره، هغه به هم ووایي او د دې تر څنګ ښې کیسې به هم ورسره وکړو. د خواله رسنیو برخه هم لرو. تاسو دا اوس کولی شئ چې د لمر فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ. هغه پوښتنه مو چې نن له تاسو سره شریکه کړې ده خپل نظر راسره شریک کړئ. پوښتنه مو دا ده چې څنګه مو د ښو شیبو یادونه خوشحاله ساتلی شي. 4 ساعته مخکې دغه پوسټ اپلوډ شوی دی، نو تاسو هم خپل نظرونه راسره شریک کړئ. په بله برخه کې چې د خواله رسنیو برخه را رسیږي، یا زه یا اقبال صاحب به ستاسو کومنټونه ولولو. همدارنګه د پخلي پوهې په برخه کې به هم شیر احمد استاد د نن ورځې د پخلي او کوم لازمه مواد، لازمه توکي چې په هغه کې کاروي، د هغه په هکله به موږ تاسو سره معلومات شریک کړي. مخکې له دې نه چې پخلنځي ته لاړ سو، د خپلې خپرونې له مالي ملاتړ کوونکي څخه هم ځانګړې مننه کوم. سوپر کولا څېره یې نوې شوې او خوند یې هم تر پخوا ډېر شوی دی. سوپر کولا له نویو بوتلونو ډېر ګاز سره تاسو ته هره شیبه 2 چنده تازهوالی او انرژي درکوي. د خپلې خوښې څښاک نوې تجربه. لاړ به سو پخلنځي ته. شیر احمد استاد نن پکورې پخوي که زه غلطه نسم، او فکر کوم د تورو بانجانو دي. تور بانجانو نو اوس موسم هم دی، ښه راحته کولی سو په ښه مناسبه بیه له بازار څخه راواخلو او یو متفاوته خواړه خپلې قدرمنې کورنۍ ته هم چمتو کړو. که طریقه مو زده وي ډېره ښه خبره ده، ولې که طریقه مو نه وي زده نو زموږ د نن ورځې خپرونه بشپړه وګورئ تر څو شیر احمد استاد په هکله تاسو معلومات درکړي. شیر احمد استاد سلام، بیا هم وخت مو بخیر. علیکم السلام. اسینې خورې، هیله مند یم چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. لیدونکو ته هم بیا هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ښې چارې ولرئ. څرنګه چې اسینې خور ویلې، نن البته تور بانجانو پکوړې تیاروو چې دا په 3 رقمه تیاریږي. یو چې دا ساده تیاریږي، نو واړه واړه کیږي، لکه برګک ورته وایي، نو نري نري بیا نو وړې ورته تیاریږي، هغه سره کیږي. یو هم چې دا مکس تیاریږي، چې لکه نن یې زه مکس تیاروم، او بل چې دا ساده هم مکمله تراشه کیږي، جوړیږي. ستړی مې میوان جانه؟ خیر اوسې. په خیر یې؟ نن بیا وړاندې نه راځې؟
نو زه به سمبوسو یا پکوړو ته زه تر هغې چې پورې درځم. صحیح ده صحیح ده. ډېره شپه مېلمنو شکایت کوی موږ ته یې مټر پخ کړي وو، کچالو وی موږ کور کې زړه خوړلی وای، ده وایي دلته راته پخ هغه څومره خوشحاله وای هغه په خولې خوشحاله و، پاس ته یې ما ته زنګ والی و، خفه څه وایې؟ خو وایي وروره وایي دا وایي بیخي بل رقم غم وکړی، بیخي نوازي ونه کړه. کچالو من په څو دي؟ 80 180 روپۍ. 180 نه تنه 80 روپۍ دي. نه نه دي 80. هغه سم دا څه ورته بامیاني کچالو په 140 روپۍ دي. کوم کچالو چې تا دلته استفاده کول په 80 هغه ارزانه دي. هغه ارزانه دي، خو ارزان شی راوړم. زه اقتصادي کار کوم تر څو زموږ لیدونکي هم یو مېلمانه به هم خوشحاله وو، تر څنګ لیدونکي به هم خوشحاله وو. لکه نن د توربانجانو راسه خوشحالتیا به څه کوي چې مخامخ درته خوشحاله ده، پسې شا در پسې غیبت کوي. والا لاړو لمر ماښام ته موږ ته څه دې پخ کړي نن؟ پخوي د اوسه پخ شوي نه دي انشاءالله. دا چې دی نو پکوړې د توربانجانو دي. دروغه چې مواد لازمي شوي دي. بالکل بالکل انشاءالله راځي به بیا به دا د خیر سره ودرې چې دی موږ ملګری راشي چې د مواد لازمي سم وګوري. نو یو شی زه وایم میوند جانه چې دا پکوړې چې دي د ډېرو ترکاریو نه تیارېږي، آماده کېږي، خو زموږ په وطن کې صرف د چرګ غوښې نه داسې احساس کوي چې تیارېږي، او صرف د کچالو نه. لکه کچالو تاسو لیدلي دغه جوشک کچالو پکوړې دي، تر څنګ دا ورقي پکوړې دي چې بازارونو کې ډېر مشهوره دي. خپله یو خاطره درته وایم چې رحمت ورور، ما دلته دا ګلپیان باد راتله، صحیح ده؟ بالکل. یعنې هغونه مې نه خوښېدل. یو چېرته سفر برابر شو، لاړو د افغانستانه بیرون هند ته لاړو. هند ته لاړو، یو منطقې ته لاړو، ما لیده ځای هغه سپیشل خواړه راته راوړه. سمبوسې وایي د ځای ډېر نوم لري. ما له ښځه راوړه سمبوسې، د ګلپیانو سمبوسې راته راوړې. ګلپي پکوړې هغه دود هم ډېر ښې پخوي. خیر د وختو کې بیا ګلپي راوځي، بیا به ګلپي پکوړې به هم درته تیارې کړم. مواد لازم تشکر. ژوندی اوسې. کم ترکاري چې تاسو وینئ دې نه به چکني جوړوو، او تر څنګ یو لږ زره سرکې نه هم ګټه اخلو. هوږه به هم پکې اچول کېږي. 1 کیلو توربانجان تراشک شوي دي، ښه واړه واړه دي. نخود وړه 400 ګرامه، او تر میده 200 که په ګیلاس په اندازه نو 1.5 ګیلاس نخود وړه واخلي، 1.5 ګیلاس هم تر میده وړه، 3 دانې هګۍ، هوږه اړتیا قدر، 1 دانه کچالو هم کارول کېږي. ځینې کسان که غواړي چې کچالو پکې وانچوي وایي وزن مې زیات نه شي، ضرور نه ده چې تاسو پکې واچوئ. خو نن زه میکس جوړوم، لکه ما ویله 3 رقمه ده تیارېږي. دې سره به کچالو هم زیاتېږي توربانجانو سره، نخود وړه، هګۍ، او لږ زره هوږه به میده میده دا به هم پکې وړوو. ګشنیز پاڼې به لږ زره ورسره اچوو، نور نه بیا چکني د ګشنیزو جوړوو. څنګ کې به یې یو لږ ترخه یې ښه ده چکني، ځکه چې بیا دا پکوړې خوند نه کوي. نو دا چې کله چې اماده شو 10 دقیقې به دا پرېږدئ. وروسته دغه نه غوړي سره کوئ، او چې سره شو په قاشقه باندې واچوئ، ورو ورو سره کېږي، اماده کېږي. نو یو شی ده که ناسوزه کړی نه وي، دا نور کړایګانو کې بیا لږ زره غوړ ډېر واچوئ چې کله پکوړې زیاتوئ چې سر دې راوخیږي ونه نښلي. مننه. په تمه اوسئ، څومره صفتونه یې چوکړه چای همداسې به وي که نه به وي، زر بېرته راګرځو. ګلن لیدونکو هرکله ښه راغلاست وایم تاسو ټول ته. په هغه ورځ چې د ماشوم برخه وي، زه په دمه کې هم د ماشوم سره یو 2 کتابه کیسې خلاصوم، بیا خپرونه شروع کېږي. د دې لپاره چې د ماشومانو دومره خوږه دنیا ده چې که څومره هم موږ ورسره خبرې کوو، له دوی څخه ډېر نوي شیان ترلاسه کوو اورو. زه یو نقل در کوم، که غواړئ چې ځینې وخت په ډېرو متفاوتو شیانو باندې پوه سئ، د ماشوم سره خبرې وکړئ. د دې لپاره عموما موږ او تاسو غټان هغه څه وایو چې یا مو اورېدلي دي، یا مو لوستلي دي، یا مو لیدل دي. ولې ماشومان هغه څه دي چې هغوی د یو نالیدلې او نالوستلې نړۍ څخه له موږ او تاسو سره خبرې کوي. نن هم د ماشومانو په برخه کې قندولک اباسین فطرت را سره دی. تکړه ماشوم دی. دا چې څومره تکړه دی، تاسو به د دغه سیګمنټ تر وروستیه پورې پوه شئ. اباسین جانه ښې؟ او بخیر راغلی؟ او ستړي مه شې کوې د خپلو همزولو سره؟ او ووایه. سلامونه تاسو ته او د لمر تلویزیون ټولو کارکوونکو او لیدونکو ته. اباسین فطرت یم، څوم صنف زده کوونکی؟ 3م صنف ټولګی. د 3م ټولګي زده کوونکی دی. او څوم نمره شولې له خیره 4 نیمه ازموینه کې؟ اول نمره. ماشاءالله ماشاءالله.
ټولو مضمونونو کې د نمرې 40 وې؟ او بېشک. کوم مضمون کې آفرین دې درلود؟ ټولو کې. ما یو چیرې اورېدلي نه پوهېږم څومره حقیقت لري که نه، وایي اوس د آفرین ورکول منع شوي دي په پارچه کې. یعنې ځینې وخت کله چې به لیدونکو 2 یا 3 نفره په رقابت کې ټولو به 40 وړي وي، بیا یې دې لپاره چې یوه اول نمره سي، بله دویم او دریم، بیا به څو مضمونونو کې ورسره آفرین هم ورکوو. خو فکر کوم اوس دا له منځه تللی دی. ښه عباسین جان، کوم مضمون دې ډېر خوښېږي؟ یو قرآن کریم، یو دري. آفرین. ښه، ډېر ښه. مدرسې ته هم ځې؟ او هلته دې څومره درس ویلی دی؟ قرآن کریم په کوم ځای کې؟ 8 سپاره کې یم، ستې 9 ترس. ماشاءالله ماشاءالله. تجوید سره یې وایي؟ هجګي یې وایي که رواني؟ رواني. آفرین، بریالی اوسئ. لیدونکو عباسین راته ویل چې یو څه شعرونه به موږ سره شریکوي، شعر به راته وایي که نه؟ اول کوم شعر دې راته وایي؟ د غني خان بابا یو څه بیتونه تاسو ته ډالۍ کوم. قربان دې سم. آی ورم درنه مهرباني. که خازۍ شنې مې په قبر وي ولاړې، که غلام مړ وم راځئ توکړی پرې لاړې، که په خپلو وینو نه وم لمبېدلی، په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې، که قطرې قطرې مې پوځ د غلیم نه کړ، مورې ما پسې په کوم مخ به ته ژاړې، یا به دا بې ننګه ملک باغ عدن کړم، یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې. قربان. څومره د عباسین جان دغه شعر او دغه بیتونه د اوس دغه وضعیت سره برابریږي. نو تېره ورځ مونږ یو پوسټ کړی و چې کوچني ماشومانو ته څنګه کولی سي جګړې په هکله پوهه ورکړو. ولې د مونږ عباسین جان څو کلن یې؟ 8. فکر وکړه د مونږ 8 کلن ماشوم دومره هوښیار، دومره ځیرک، دومره پوه دی او دومره په هر څه یې سر خلاص دی. نو خو هیله مند یم چې هر ماشوم وروسته له دې داسې د سوله راغلی ده، نو همداسې دوامداره دې اوسي تر څو ماشومان مو هم په یو سوله ییز فضا کې راغټ سي او ماشاءالله نور د جګړې او د جنګ د هر څخه لرې اوسي، له تکنالوژیو، له پوهې، له درس او علم سره سمباله اوسي. ښه، بل به څه شی راته ووایې؟ یو بل شعر دې هم راوړی و که نه؟ د ازادۍ په اړه راته ویې وایه. آزادی د لمر د بم په سر مزل دی، آزادي د لمر د بم په سر مزل دی، د خپل کور بم ته ختل نه دي جانانه، آزادي ده د جاهل دور وژنه، آزادي ده د جاهل دور وژنه، آزادي د ورور وژل نه دي جانانه. ماشاءالله ماشاءالله. څومره ښایسته خبرې دې وکړلې. دا شعرونه چا درته زده کړي؟ مور مې. مورجانه دی؟ مورجان ته دې زه هم سلام وړاندې کوم. مننه کوم له ټولو هغو منځ څخه چې همیشه د خپلو ټولو کارونو ترڅنګ که په کور کې کار کوي، که د کوره بهر دنده لري، ولې بیا هم د ماشومانو په تربیه او تعلیم کې زیاته زیاته کوښښ کوي. یو د تره زوی دې در سره راغلی دی که نه؟ د هغه نوم څه شی دی؟ عاشر. عاشر؟ عاشر سره په یوه کور کې یې؟ نه. بیل یې؟ او ښه. وایي کله چې عاشر سره یو ځای اوسې ډېر شوخي کوي، رښتیا ده؟ نه. عاشر شوخ دی که ته؟ شوخ نه یې، دواړه شوخ نه یې؟ ښه. تر ټولو ښه ملګری دې څوک دی په مکتب کې یا په کور کې، همسایګانو کې، خپلوانو کې؟ په مکتب کې مې سیف الرحمن او په کور کې مې عاشر. عاشر. لیدونکو څنګه مې اقرار ورنه واخیسته. ښه، له خیره عباسین جان چې مکتب خلاص کړي، بیا غواړي چې څه کاره واوسي؟ زه غواړم چې ډاکټر شم. ډاکټر؟ زه نه پوهېږم په دې پوه شم که نه چې په کومه برخه کې؟ د سترګو ډاکټر کېږي، جراح کېږي؟ اول د راته عباسین د کوم ځای؟ د وردګو. وردګ چې دی بیا نو هغه ټول جراح کېږي که نه؟ ماشاءالله. لکه ډاکټر صاحب موسی وردګ او دې ترڅنګ په وردګو غټ قوم کې زښته زیات تکړه ډاکټران تېر شوي دي، اوس هم شته دي. انشاءالله عباسین جان به هم له همغو تکړه ډاکټرانو له ډلې څخه اوسي. زه ډاډه یم، د وردګو په اوبو باندې ډاډه یم. ښه عباسین جانم، دا راته ووایه چې شوخۍ خو ته ویل نه کوم. نه. صحیح ده. کوم ټایم کې کوم وخت کې مکتب ته ځې ساري؟ د 9:30 مکتب ته ځم او په 12 ورځ ختیږم. ښه، چې کور ته راسې بیا څه کارونه ترسره کوې؟ بیا ډوډۍ خورې؟ ډوډۍ خورم، اودس کوم، لمونځ کوم، بیا جومات ته ځم. آفرین. بیا بیرته څه وخت راځې؟ د ماسپښین، مازدیګر؟ مازدیګر. ښه، یعنې ټوله ورځ د کوره د باندې دی. او بیا څه وخت ساتیري کوې، څه وخت مستیګانې کوې خپلو همزولو سره؟ ساتیري نه کوم ډېرې. هېڅ؟ او
ولې خو څوک دې نه درس پرېږدي ورته؟ نه. په کور کې نور خویندې ورونه دې هم شته؟ یوه خور مې ده، نور خلاص. ښه، یو خور او یو ورور یې. د خورکۍ نوم دې څه ده؟ ریان. ریا. ریا جانه مشره ده که کشره؟ کشره. درس ورسره وایي که نه بیخي وړکۍ ده؟ وړکۍ ده، بیخي 6 کلنه ده. 6 کلنه خو نو غټه ده. نو مکتب ته ځي؟ مکتب ته نه. کال ته به مکتب کې شامله کوي که نه؟ ریا سره درس وایي؟ نه. نه نه دې خوښېږي؟ خوښېږي مې. خو ډېر ملګری دی عاشر دی که نه؟ عاشر؟ او ښه، لیدونکو عاشر جان هم راغلی او ما ورنه هیله وکړه چې راځه دواړه کښېنه، خو دوی ویل چې نه، که دواړه یو ځای اوسي بیا خاندي ډېر. ډېر مې غوښتل چې خپرونه کې اوسي، ځکه چې د ماشومانو هغه طبیعي حالت د دوی خندا، مسکا او خبرې اترې ډېرې خوږې وي. خو خیر انشاءالله بله ورځ به بیا حتما اباسین او عاشر ته دواړو ته یو ځای بلنه ورکړو او وګورو چې دوی په کومه موضوع باندې خاندي. هغه چا چې راوستلي دي شکایت یې وکړو همیشه په کور کې چې دوی دواړه سره یو ځای اوسي بس خاندي، نور هېڅ هم نه کوي. ما ته پوښتنه پیدا شوله چې په کومه موضوع به دوی ډېر خاندي. ما ته اوس کیسه کوي؟ نه. نه کوي؟ هېڅ. اوس ولې عاشر سره خاندي؟ ټوکې کوئ، ساتیري کوئ؟ ټوکې. که همیشه خوشحاله اوسئ. په وروستیو کې هم انشاءالله په درسونو کې د بریالی اوسئ. کوم پیغام لري؟ د ماشومانو لپاره مې دا پیغام دی چې خپل درس ووایي، د مشرانو احترام وکړي او په اضافي وخت کې مطالعه وکړي. قربان دې سم. ډېره ډېره مننه کوم له اباسین جان څخه، د اباسین او سره له ټولو ماشومانو له والدینو څخه چې په خپلو اولادونو باندې ډېر زحمت وباسي، زیار وباسي، سرمایه ګذاري کوي، د تر څنګ هدف مې دا چې مصرف کوي، کوښښ کوي چې ښه درس و تعلیم په ښو ځایونو کې درس ووایي او همیشه موفقه اوسي، ځکه چې دغه ماشومان د افغانستان راتلونکی جوړوي. او لاړ بسو دمه اخلو، بېرته راګرځو. لیدونکو هرکلی وایم تاسو ټول ته په خیر راغلی، وختونه مو هم په خیر. هغه دوستانو هیوادوالو مو چې همدا مهال زموږ د تلویزیون او زموږ د خپرونې سره یوځای شوي یاستئ، تاسو ته هم سلام وړاندې کوو او په دې هیله چې ښه اوسئ. راځو د خواله رسنیو برخې ته. نن مو له تاسو سره دا پوښتنه شریکه کړې وه چې څنګه مو د ښو شیبو یادونه خوشحاله ساتلی شي. یعنی یو پیښه، یو خاطره مو په ژوند کې تیره شوې اوسي، هر ځل چې یادوو موږ او تاسو د خوښۍ احساس کوو، یعنی ناخودآګاه خوشحاله کیږو، په څیره مو هم مسکا راځي. وبګورم چې ستاسو نظرونه په دې برخه کې څه دي. امین تسکین ویل دي وایي ښې شیبې هغه وخت خوشحاله پاتې کیږي چې موږ یې له زړه ومنو، یادونه یې ژوندي وساتو او له خپلو خوږو ملګرو سره یې شریک کړو. وکیل خان ویل دي چې زما په نظر د ښو شیبو یادونه هغه وخت خوشحاله ساتل کېدای شي چې موږ یې له مننې او مسکا سره یاد کړو. کله چې موږ د تیر وخت ښې لحظې په زړه کې وساتو او د هغوی لپاره شکر وباسو، نو زړه مو آرام او خوښ وي. همدارنګه د هغو شیبو انځورونه، ویډیوګانې یا د یادګار توکي ساتل هم مرسته کوي چې تل مو خندا راشي او خوښ احساس وکړو. وسیل خان ویل دی چې د ښو شیبو یادونه کولی شي انسان خوشحاله، مثبت او روحاً قوي وساتي. دا کار ذهن ته امید، آرامتیا او انرژي ورکوي. ښې خاطرې د خوښ ژوند خزانه ده که له زړه، ژبې او ذهنه نه باسئ، تل به یو مثبت ځواک درسره وي. داودزی والیبال ټیم ویل دي چې د ژوند هر هغه شیبه ده کله چې انسان د خپل رب عبادت وکړي. کله چې انسان خپل عبادت له زړه نه وکړي، نور د ژوند هره شیبه ښه ده او تل به ورته ښې شیبې اوسي او تل به یې ذهن کې وي. فیاض خان ویل دي چې کله چې له موږ سره د خوشحالۍ لحظې وي، د هغوی عکسونه یا ویډیوګانې بیا کتل دا نه یوازې هغه شیبې بیا ژوندی کوي، بلکې زموږ د احساساتو سره اړیکه ټینګېږي. کله چې د خوشحالۍ یوه لحظه وي، د هغوی د شریکولو له لارې تاسو نه یوازې خپل احساسات خپاره کوئ، بلکې نورو ته هم خوشحالي ورکوئ. توتاخیل صاحب ویل چې ژوند د خوږو شیبو یو البوم دی، هر ځل چې ور وګرځو مسکا مو په شونډو راځي. نوید مومن ویل چې یادونه تل خوږې وي، ځکه هماغه خوښۍ مو بیا ژوندي کوي.
باور خوستی ویل چې زه چې کله بې اختیاره وخندم بیا مې خوشحاله ساتي. تل باید له ښو شیبو خوند واخلو. ملنګ صاحب ویلي چې ښې خاطرې مې تل په ذهن کې ژوندی دي. او همدارنګه اجمل مرزي ویلي چې شیبو یادونه کولی شي انسان ته خوښي، امید او آرامتیا ورکړي. دلته څو لارې دي چې دا یادونه مو خوشحاله ساتلی شي. د توتاخیل صاحب کومنټ خو مې ولوسته، خو دی لکه چې بل کومنټ وایي چې واقعا خوږه موضوع ده. ښې شیبې د ژوند رنګونه دي، که موږ یې په زړه کې ژوندي وساتو هره ورځ مو خوښۍ راوړي. سمیع الله سعیدي ویلي چې یادونه کول د خپل د خوښیو لحظات ولیکئ یا په عکسو کې ثبت کړئ. هر کله چې اړتیا لرئ د یادونو ته مراجعه وکړئ. حاضر اوسئ، هره لحظه ارزښت ولرئ او په هغې کې ژوند وکړئ. دا تاسو ته د اوسني وخت ښکلا ښیي. شکریه ادا کول، مثبت ذهنیت او مقصد جوړول. اسماعیل افغان ویل دي چې هره ښه شیبه د کمرې یو انځور کې بندوم، ځکه عکسونه هغه وختونه را ژوندي کوي. صدیق الله غریبیار صاحب بیا هم کومنټ کړی دی، مننه ورڅخه کوو. وایي چې ځکه چې ښه وختونه انسان تل ښه روحیه ورکولی او انرژي در بخي. خپل کړي کارونو باندې افتخار کوئ. عطل خان صفي ویل دي وایي کومه دي ښې شیبې. او احمد ویل دي چې نصیر احمد زما په فکر د ښو شیبو یادونه د زړه آرامتیا، مثبت فکر او خوښۍ سرچینه ده. نو تل یې وساته او له دې الهام واخله چې ژوند لا هم ښکلی کیدی شي. د دې تر څنګ مننه له ټولو هیوادوالو څخه. ځلان صاحب هم ویل دي چې کله ناکله د هغو شیبو عکسونه یا یادښتونه وګوره. له هغو کسانو سره خبرې وکړه چې په یادونو کې در سره وو. مننه ترې وکړه چې دا شیبې در لرلې، او بل دا احساس وساته چې ژوند لا نورې ښې شیبې هم درکولی سي. څومره عالی کومنټ. او عبدالرحمن ستومان ویل چې بس همداسې نو. اخترولي اخلاص ویل د ښو شیبو یاد انسان ته د زړه سکون، د امید رڼا او د ژوند خوږ احساس بخي. ځکه کله چې ښه وختونه په یاد راشي زړه ته یو ځل بیا د مهربانه خدای د نعمتونو خوږوالی راګرځي. یاسین خان هم ویل چې یادونه ثبتول، تقدیر کول، ذهني تمرینونه، د شکر ګزارۍ روزنه، له نور سره شریکول او ځان ته وخت ورکول هره خوشحاله شیبه خپل ځانګړی اهمیت لري. د دې شیبو سره ژوند کول او یادونو په اړه فکر کولی شي په ورځني ژوند کې خوشحالي زیاته کړي. امیر خان هم ویل دي سلامونه تاسو ته اسنه جانې. د ښو شیبو په یاد راوړلو مو په شونډو مسکا راولي او د خوشحالۍ احساس کوو، او ښې خاطرې فطرتا زموږ په ذهن کې پاتې کیږي، او ترڅنګ یې بدې خاطرې هم زموږ په ژوند کې شته، خو موږ باید کوښښ وکړو چې هېرې کړو. دا به زموږ لپاره بهتره وي. مننه له دې ښکلې خپرونې. له تاسو څخه هم ډېره مننه کوم. عمري کوچي ویل چې د عکس باندې څه کوو؟ ښه وایي د عکس باندې څه کوئ؟ لوبه نشر کړئ. لوبه نو په خپل وخت نشریږي، نو هره ورځ خو موږ نشو کولی 40 ساعته د لوبو خپرېدل بیا تکراري نشر کړو. کله چې لوبه ترسره کیږي هماغه وخت تاسو لایف ژوندۍ بڼه باندې لیدلی شئ. اشرفزي صاحب ویلي چې هر ځل چې یوه خوږه لحظه لرئ انځور یا لنډه ویډیو یې واخلئ او د ځانګړي فولډر نوم پرې کیږدئ، لکه خوشحاله شیبې. هر کله یې وګورئ احساس به دې تازه شي. او آصف خان، زینت الله شیرزی، الاداد ناصری، محمد یار مایار او نصیر احمد زیارمل احمد او د ترڅنګ د ټولو هغه هیوادوالو څخه ډیره مننه کوم چې کومنټونه مو کړي دي، زحمت مو ویستلی دی، ستاسو نظرونه موږ ته د قدر وړ دي. ډیره زیاته مننه کوو. خوشحاله اوسئ. لیدونکو لاړ بسو پخلنځي ته چې شیر احمد استاد پخلی چیرې رسولی دی، څومره کار یې پاتې دی او په څومره نورو شیبو کې به پاخه شي. شیر احمد استاد ډیره زیاته مننه. سینې خورې لږ خواړه ته چمتو شوي دي، آماده دي او ورو د خیره سره کوو، آماده کیږي. ډیر خوندور خواړه دي. لمن تاسو هم تیار کړئ. کم خوراکي توکي چې زیات شوي دي لکه ترمیده وړه، تور بانجان تراشل شوي، یو دانه کچالو زه مکس ماویل آماده کوم او ترڅنګ یې ګشنیز پاڼې تازه او لږ زر چوبه او کومه مساله چې د ستاسو خوښیږي، د خوښ وړ ده او هغه طعم ستاسو خوښیږي، هغه پکې کولی شئ وکاروئ، ترې استفاده وکړئ. او 3 دانې هګۍ هم زیات شوي دي. که تاسو هګۍ نه خوښیږي نه یې خورئ، نه یې زیاتوئ په کولو کې، کولی شئ چې پولي د کیک یا کیک پوډر پکې کولی شئ چې استفاده کړئ، هغه هم بیا دا پکوړې پړسوي. خو هګۍ ځکه ښه ده چې طعم ډېر ښه ورکوي، ښه خوند ورکوي، هغه دپاره به زیاتې کړئ.
تاسو کولی شئ په 18 دقیقې نه هم استفاده وکړئ ځکه ستونزه نشته او له یو تعداد یې اماده شوي دا هم د خیره سره شو اماده شو دا به راواخلو دې کې به واچوو ورو ورو اماده کېږي دمې وخت را رسېدلی دمې نه وروسته موږ سره پاتې شئ ښه راغلاست قدرمنو هېوادوالو ستړي مه شئ په خیر راغلئ خپرونې څه نو د یو ساعت لپاره ستاسو د کورونو میلمانه وو اوس تقریبا یو 20 دقیقې نورې پاتې دي شیر احمد استاد زما ستاسو ته لګیا ده لاس خوځوي د اشپزخانه د چې در څنګه نږدې چټي هم د مسالو بوی دې په سږمو لګېږي او چې وږی اوس بیخي څو برابره خوندور کېږي خیر اوسې شیر احمد ورور هغه څوک مو خپرونې ته راغوښتی چې ژورنالزم پوهنځي نه فارغ ده ممثل ده دوبلور ده شاعر ده یعنې وایم چې غونډ نومرې په رسانه کې تېر شوی نو چې هرې برخې ته هر قالب ته یې ور واچوي همغه څه را برابرېږي شفیع الله سحاق صاحب را سره په خپرونه کې ده سحاق صاحب ستړی مه شئ سلامونه تاسو ته او تاسو خوږو همکارانو ته درنو لیدونکو ته یو ځانګړې مننه تاسو نه کوم چې موږ ته خپرونه کې وخت راکړئ اقبال صاحب کور مو ودان سلامت څومره وخت شو چې تاسو د رسنیو سره د روغبړ شروع شوی ده نو کله چې زه په ښوونځي کې محصل وم هغه وخت کې نو ما دغه رسنیو سره شعر و شاعرۍ سره لنډۍ سره قلم ما به ښه مخش لیکه ښوونځي کې محصل ښوونځي کې رسم مثلا دغه رسنیو سره ما ډېره شوق علاقه درلوده اوس فعلا داسې 9 کاله 8 کاله کېږي زه په رسنیو کې دنده ترسره کوم رسنیو کې رسنیو کې رسنیو کې د ډېری څه سره ډېره علاقه ده چې څه مخ ته یوسې بیا به راشو چې تا کومې کومې خپرونې مخ ته وړي دي څه سره د علاقه ده چې تا غوښتل چې همغه ته باید ور ورسېږي څه رقم یو خپرونه باید ولرې څه رقم یو چې خو په زړه یې چې دغسې یو څه وایي خپرونې خو مې ډېرې په زړه کې ارمان دي خو غواړم چې ښه تفریحي برنامه ولرم خپرونه ولرم چې ساحې ته ځي دې سره زما ډېره علاقه ده لکه چکر هم پکې وي خوند هم پکې او همدارنګه په د خبر سره مې ډېره علاقه ده خبر سره و خبر دې زده هم ده چې وی وایي بلکل خبر مې هم زده ده شعر و شاعرۍ سره مې ډېره علاقه ده چې زه مثلا یو ساحې ته لاړ شم یو چا سره مثلا بحث کوم مرکه کوم شعر و شاعرۍ پوښتنه کوم زه یې سره وایم دی هم سره وایي دې سره زما ډېره اقبال صاحب علاقه ده شاعري دې زده ده شاعري کم متون وو کوم خپل شعرونه دي که پردي دي یو څه چا خبره څه خپل دي یو څه پردي دي ستا را سره انشاءالله هغه خپل شعرونه مې کومه کټګورۍ کې دي کوم اړخیزه دي د وطن پاکله دي د مینې پاکله دي غزل دي حماسي دي فلسفي دي لنډۍ ستا دي وطني لنډۍ دي ښه لنډۍ دي لنډۍ وطني لنډۍ دي چې لږ غمجنې دي د وطن په باره کې دي ستا دي تیره څه مثلا یعنی شعر و لنډۍ خو بعضې ډېرې غمجنې دي اقبال صاحب اوس تاسو تیره تویل ما نه بل څوک غمجن ډېري په دې ملک کې تیره توی وروره زه تا دې هغه ځکه پوهېږې ولې زه د سره دا رفتار کوم ما ښه ملګری یم دا او زه ډېر ځان سره غواړم چې هغه کوم دا څه ورته داسې چې هلې ناشناسه غوندې ورسره غوري خو دا دی نه غواړي دا غواړي وتښتي اوس دې نه پرېږدم ښه راځه یو 2 ټپې به دې څخه واورم خو دا داسې لږ وخت یو 2-3 دقیقې وخت نیسي ځکه چې دا ډېرې غمجنې دي تا وویلې چې زه ما نه ډېر غټ غمجن بل نشته نو مجبور یې ټینګ سي اوس ورته نو تی ووایه زه په اجازه مهرباني ارشاد وای خدایه آباد افغانستان کې خدایا آباد افغانستان کې دغه ویجاړ چمن ودان کې خاونده کور دی غوران کې څوک چې زموږ د وطن لارې ورانه وینه ورانې ویجاړې به کم جوړې وای ورانې ویجاړې به کم جوړې له باغ نه چا ماتې تم دوړې دلته مې کړي دي خاپوړې دغه کسب په ټول جهان نه ورکومه د خوارو غریب مظلوم ارمانه د خوارو غریب مظلوم ارمانه چک له تعالی افغانستانه چې هره سیمه د شوه ورانه په بدو سترګو تا ته چا کتلی دي نه وطن خو مور وطن خو پلار ده اقبال صاحب وطن خو مور وطن خو پلار ده وطن زما د ژوند سینګار ده په دنیا هغه ګناهګار ده څوک چې د مور او د پلار قدر نه کوي نه او چې نه یې قام نه یې مقام وي
چې نه یې قام نه یې مقام یې د هغو خلکو به دم جام یې وطن ته هغه به سلام یې چش ټول ژوند په نشو تېر کړی وینه د سترګو تور مې ورته بیسی وایي د سترګو تور مې ورته بیسی د ځوانې زور مې ورته بیسی لیمسی د کور مې ورته بیسی که پې جوړیږي دا د خاورو پرهرونه دا خوارزار ولې پښتون ده دا خوارزار ولې پښتون ده ګمان کوم د چلمسون ده په کار د هغه چا لټون ده څوک چې زموږ ترمنځ خنډونه جوړوي نه او راځئ په خپلو کې راغونډ شو وایي راځئ په خپلو کې راغونډ شو داسې په یو ټغر راپنډ شو لکه ځنځیر پیوند شو کینې دنیا بو یو تر بله بېلوي نه د وطن خلک مینهوال دي په خپله خاوره کې خوشحال دي زما ډېر ښکلي کلیوال دي خلکه د لر او بره کورمه یادومه زه چې دا خپل سر پې ورنه کم اقبال صاحب نو زه به داسې دوه نونڅه کم زه به ټول ځان ورته لمبه کم لکه د شمې رڼاګانې خورومه او چې څوک غمخوار نه وي د خاورې چې تابیدار نه وي د خاورې او چې پیردار نه وي د خاورې چې شپه په خوب کې تېروي هلاک د شي نه د پښتونخوا آبادي غواړم بره به د ستا په در کې زاړم زه د پاریس لندن ته لاړم خو ړنګې کوڅې به د خپل کلي یادومه ماشاءالله بشکره مننه څنګه وې زه خو وایم که نه چې وایي چې غمجنې دي دا دي وغه زه خو پېژنم که نه ښه ساک صاحب مهرباني اوس که خیر ما موبایل نشته ولا راروانه برخه کې به ووایم او څنګه یو بل ډېر سخت کمال لري ساک صاحب چې موږ یې مینه وال یو او دوی خپله ټیلنټ ده د انګریزانو خبره استعداد ده چې څو رقمه غږ ویستلی شي دا هم د یو هنرپیشه د یو ممثل د ټیلنټ رکشه وایي داسې سم ټیلنټ د تلفظ نه کړم موږ نه چېرې خو زه خیر ده مې غلطه وه غواړم چې سم وغږېږم ساک صاحب مهرباني راډیوګانو کې ډېرې خپرونې مخ ته وړې کومې خپرونې وې د ستارو شرنګۍ خپرونه یې مخ ته وړله خو هغه وخت چې یعنې سندرو وخت و هغه وخت کې هنر و هر څه مشکلات نه وو که نه هغه خپرونه ما مخ ته وړله او بل کومې ساحې ته به چې تللم ما به ریپورټ ورکوو راپور مې چمتو کوو ساحې ته چې تللم خلکو سره مې لکه ما مخکې چې یادوري وکړه ته راځه یو مرکه را سره وکړه فکر وکړئ مونږ ساحې ته راغلی سیده څه رقم مرکه به دې کوله چې ما پخواني یادونه دې بېرته راتازه کړه سلامونه وخت مو بخیر ستړي مه شئ نوم مو راته واخلئ او څوک له کوم ځای څخه ما خو زنګ نه ده وهلی مثلا زه تاسو مخامخ سره ګورو مخامخ و بخیر راغلی کونډ مچ نوم دی نوم یې میوندی څه کاروبار باندې اخته یاست هنرمند یم هنرمند څونه تحصیل مو موږ ته هنرمند وایي دا ټول هغو ته کله هنرای زیبا خو و هنرمند یو په لطاقۍ کې همدغه موږ هم هنرمندان یو کلال هم هنرمند ده هغه هم هنرمنده ده شیر احمد ورور هم هنرمند ده زه هنرمند یم هنرمند یاستئ خو هنرمند تاسې اوس په دغه هنرمندۍ کې یو هنرمند هغې ته ویل کېږي که نه چې هنرمند آوازخوان وي یا شاعر ته مو اوس په هنر کې راځي موږ ډېر ښه ربابي لرو مثلا ښه تولی وهي ښه نعت ویل کېږي هغه ته هم ښه آوازخوان ویل کېږي تاسو څه شي سره علاقه لرئ یوه دمه به واخلو چې وخت پوره ده مهرباني بعد د دمې نه به بیا درته وایم څه ده د قدر ولې هېواد والا زر بېرته راګرځي بیا مرکلی ستړي نه شئ پخیر راغلئ خپرونې څخه مخکې له دې چې ساک صاحب ته لاړ شم او هغه بل هنر یې ترې راواخلو یوه نړۍ مننه به وکړم د سوپر ګولا کمپنۍ نه چې زموږ خپرونه مالي سپانسر کړې کوري ودان وایي څېره یې نوې شوې او خوند یې هم
تر پخوا ډېر شوی. سوپر کولا نویو بوتلونو او ډېرو ګازو سره تاسو ته هره شیبه 2 چنده 2 برابره تازهوالی او انرژي درکوي. د خپلې خوښې څښاک نوې تجربه. نوشیجان کوي نوشیجان وشه. دا مې یو غټ استعداد ده کنه دا غټ غږ نری کول. اوس خو دا راز مې د پشا کړ. خیر زه به تا سره بیا پرپنې نه وروسته ګورم. زه ته ډېر تر اوسه دغه 8 کاله کېږي 9 کاله چې زه دغه کمال کې یم خو زه بیا چې داسې باندې یم دغه کمال نه زه استفاده کوم ډېر هغه مشکل حلیږي. بیا هزار بار شکر کوم چې په پارسي باندې و په دې څوک پکې ډېر ځورولي د خپلو ملګرو کې انډیوالانو کې دوستانو کې نوم یې مه اخله چې سیده کمپوزیشن یې ونه وایې والله د که څوک دې نه دي ځورولي نه زورولي خو مې نه دي اکثره مې ډېر زورولي. حتی داسې وخت راغلی چې دوی ما پسې زړلي دي زړه یې مات شوی ده ډېر خفه سوي دي خو بیا پس زه ډېر خواشینی یم چې کاشکې داسې نه وای کړي. هماسې وایي مینه را سره درلودلی تر اخره خو بیا مې ځان نه ده ورښودلی چې زه پلانکی یم. ځان رونه کوي دوله دې وایي تېره بده ورو راځه خیر ډوډۍ دې راوړه چې د ډوډۍ خوند مو ګورئ څنګه ساک صاحب سمه ده څنګه مې خوښ کوي. او یو څو دقیقې وخت لرو تاسې وڅکئ ویې ګورئ چې څنګه ده. خیر راغلی په خیر. مهرباني مننه. زه به ګیلاسونه راوړم. د هغه مې لیدلي وو دا څه ورته یې د دې کادوګکو شیانو مې لیدلي وو د بانجان سیاه مې نه و لیدلي. دا یې د تور بانجان جوړ کړي دي ساک صاحب. په خدای ډېر خوندور دي که نه ډېر خوندور دي. خپله په اشپزۍ کې څنګه یې همین ګیلاس دیگر هم اشپزۍ کې ښه یم ماشاءالله بد نه زه به دا یم. ګیلاس راواخلم. او زه به هغه وکړم. نارینه څو غږونه ویستلی شي ساک صاحب؟ ما د پولاد سریال دوبله دا ډېره خوښېږي چې زه دغه غږ خپله راتازه هغه کړم. وخت کې دې ویسته نو بیا لکه چې شرمیا بله ورځ په لایف خپرونه کې بوتل سر نه شوه واچولی. راکړه نه زه هسې ګپ لګوم وازېږي. وازګې بله دا هغه سم که خو خیر د دې مخه سمه نه ده چې هغه نه وازېږي. دی وازکه ودرې چې دکې بیا یاره ډېر موزر همکاران دي مونږه شیر شلفي وهي پکې. مونږه موزر ما تا نه دوی ډېر موزر نه الفي چې لږ شپې وهي پروډیوسر اوس د باندې بیا وایي ته تمثیل وکړه دا مه خلاصوه وایي دا خلاص کړه. نه دې خلاص که که نه نه هغه تمثیل هم خلاصېږي ټول خلاصېږي دا ډېر اسانه باندې خلاصېږي. څنګه خوند یې ښه ډېر خوندوره خدای دې. نه رښتیا ووایه ولې والله نه خورې خوندور. ښایي که خوند یې ښه ونه نه ولې په دې خدای نه ډېره مزه یې وکړه. نو ولې دې کېښودل نه بېرته خو دا دوام لري. نوش جان نو بیا سوپر کولا سره بیخي خوند به سپېشي شي. مهرباني ساک صاحب راځه چې یو داسې یو دقیقه زه ته یو اکټینګ وکړو. څه شی کوو؟ هم اکټینګ وکړو بچه ته شیرامه ده. وایي چې درته تاسو خو سینما سره هم ډېره مینه لرئ دوبله کې دې هم ډېر وخت تېر کړی صحیح ده. راځه زه ورته یو دقیقې لپاره یو اکټینګ وکړو. اپټین څنګه یعنی؟ اکټینګ یو تمثیل وکړو. د زه غږ څه رقم ته دا کم؟ پخلی دې کړی دی؟ رقم چې کوې زه پولاد یم سمه ده. صحیح ده. ته به څوک سې؟ ته عثمان شه. څوک؟ نه زه میونده یم زه پولاد حلبتر یم. یا په ژمنه کوې د ما سره به یو ځای کېږي او که نه یو ځای کېږي نو سکندر به تا ځان ته ګیر کړي نو وژنې دې. ژمنه وکړه چې د ما سره یو ځای لاړ شي کینې دواړه وژل کېږو. بې اتفاقي زما نه خوښېږي. څه دې خوښه ده میوند جانه؟ نه کېږم ولې؟ ځکه چې ما ځان سره عهد کړی چې زه به هېڅکله د یو خاین سره مخ پوره شو وخت پوره شو یاره ډېر تاسو سره موږ نه شو رسېدی ځکه چې تاسو ماشاءالله مسلکي یاستئ تاسو ډېر کار کړی کور مو ودان او ډېره زیاته مننه چې الله دې اجر درکړي. ډېره زیاته مننه خیر اوسې. نوشي جان که د اورنج د دی نه وایې هغه ده نوشي جانې که ښه قدرمنو هېوادوالو تر بیا تاسو په الله سپارم.